مامي د لالاجي په کور کې ډوډۍ نه لګي، ټول ورځ هم بار کې راکي او بیا د شپې هم ناوخته راځي. دا ټول ستا د پلار کارونه دي که نه؟ دومره په ناز او په ادای رالوی کړی دی چې څه ته څه ویلی هم نه شي. خو مامي تاسو بابا سره خبره وکړئ که نه چې د ده کور ته د راتلو څه ټایم شته؟ پرېږده نبیلې بچې، ته اوس دغه شکایتونه راواغستل، د ماشوم یو څو ورځې پاتې شوې، بله ورځ بس هم لاړ شي. هلته چې لاړ شي مامي هلته خو به لا خود سره شي، بار بار سره د کور فکر هم نه وي. ما لمونځ قضا کېږي چې فیصل راشي نو په خپله اوس ټولې خبرې سپینې که. نو لکه تا بهر تلو تاخیر غاړه کې جناب دوی د دې اډو څه لاره نشته، څه وکړم؟ ما ته خو څه چل نه راځي. فیصله یې کوله نه خو به دې مخکې ده ونه کتلي فیصله اخر زما به څه شي؟ ما خو درته وویل که نه چې زه د مور پلار د لاسه مجبوروم. او زما مجبورو ته اړو ګورې نه جناب موږ دواړه د خپلو مجبورو په جال کې داسې راګیرو چې ته به توړ رونه ښکاري. چې ته لاړ شې نو زه به څه کوم؟ ته خپل ایجوکیشن جاري ساته او ما لپاره دا دعا کوه چې ستا د رور په زړه کې ما لپاره صاف کارنر پیدا شي. ته خپله مور مونږ کره ولې نه رالیږې؟ زه یېرېږم جناب هسې نه چې ستا رور به د سپورې ستغې وي څه بېزتي ونه کړي. فیصله ما ته خو داسې ښکاري چې ته دا د مینې وینه د خپله لاس ورانې. دا ته څه وې؟ ته چې بهر لاړ شې نو ستا څه خیال دی؟ زما د کور خلک به ستا په انتظار کې ما پرېږدي. جناب زموږ د ژوند او زموږ د ارمانونو فیصلې زموږ مشران کوي، خو ته چې لږ کوشش وکړې نو دا پاسبل دی. پخیر علي. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. دا پړونه دې لرې که او سمه کښېنه ښه. نه جی زه سمه ناسته یم، ما وی چې راشه تاسو به ووینم. نبیلې بچې ته څنګه یې؟ ښه یم آنټي. پلار دې څنګه دی؟ کور دې که نه میل ته تللی دی؟ نه اوس راغی، زما خپلې جامې بدلوي. ښه خو دی که نه؟ بلکل ټیک دی. نبیلې بچې ورشه پلار ته دې اواز که او چاچي له دې ښکلې غوندې چای پخې که. اوکې ماما. نه اوس چې راتلم نو چای مې وڅښلې. نبیلې بچې داسې وکړه چې میوې والا راوړه ښه. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. څنګه راغلې؟ ما وی چې لالا سره یو دوه خبرې وکړم. ها تاسو راته ویلي وو چې مراد چېرته نوکرۍ دپاره درخواست ورکړي نو بیا ما ته ووایه. ښه زوی له نوکري ګورې د سبا خو حالات ډېر خراب شوي دي. ته کېښوده که نه؟ نه خیر دی. زه ګورو به. لالا ما وی چې د نبیلې هغه خبره. د نبیلې څه خبره؟ تاسو جواب دپاره چې کلي کې وئ نو د مراد پلار سره مو. دا ته څه په ګډوډو سره یې؟ د کلي خبرې کلي سره پاتې شوې دي او بله دا چې تا ډېر ناوخته کړه. اوس ما امجد صاحب سره جمع کړې ده. دا څه په ګډوډو سره شوې؟ د کلي خبرې کلي سره پاتې شوې.